سلامونه او نیکې هیلې هیلهمند یم چې جوړ او روغ به یاست. د پاکستان او افغانستان په منځ کې د جګړه اوږده سوه او دا جګړه ورځ تر بلې هم ګرمېږي. علت یې څه دی؟ ولې پاکستان همدا جګړې ته لا هم زور ورکوي او نه غواړي چې دا جګړه ختمه سي؟ نن په دغه ویډیو کې تاسو ته یو څو دلیلونه وړاندې کوم چې هایا پاکستان خپلتنګه دی او ها اقتصادي فشارونه پر باندې ډېر سوي دي او که په دغه ډول باندې غواړي چې بعضې شرطونه پر افغانستان باندې ومني او که افغانستان ومني ښه دی، که یې ونه مني ښه دی. زه پر دغه موضوع باندې خبرې کوم، تر اضافي خبرې تېرېږو. لومړی زه تاسو ته یو خبره وکړم چې پنجاب د څلورو خواوو څخه محاصره دی. همدا اوس زه تاسو ته دلته په نقشه کې به هم زه تاسو ته وښیم. همدا اوس دلته دا د پاکستان د خوا چې کومه لاره ده، دا لاره مکمله په بنده ده. ایران خپل لاره ټوله ورباندې بنده کړې ده، افغانستان خپل لاره ورباندې ټوله بنده کړې ده. او دلته هم دلته د هرمز تنګه ده. هرمز تنګه همدغه تنګې ته وایي چې دلته د عمان دی او دې خواته ایران دی. ایران وایي چې زه بالکل دغه لاره کې هیڅ داسې ته اجازه نه ورکوم. نو اوس چې دلته اجازه نه ورکوي، په دې سیمه کې کښتیانې حتی د کراچي بندرونو ته هم نه راځي. نو دلته چې وانه د هند د خوا هم مشکلات دی. هند په همدې لاره کې ورته ویلي دي چې تر څو کوم ځای کې چې زما سیمه ده، تاسو د پاکستان په داسې څه نسي ورګډېدلی چې دا سیمه تر ډېره حده هند خپل تر کنټرول لاندې وړي. دا تر د ډېره پخوا څخه هندیانو د سمندر لخوا پر پاکستان باندې بندیز لګولی دی چې پاکستان دپاره چې کوم بیړۍ په سمندر کې ځي او هغه دپاره کوم مواد انتقالي هغه د هند داسې څخه نه ځي، د حدودو څخه نه ځي چې هند ورباندې لاره بنده کړې ده. اوس پر کوم ځای دی؟ اوس په پاکستان یوازینۍ لارې هم چې ده هغه دا دی چې دا د عمان د لارې څخه ولاړ شي. د عمان لاره هم چې د هرمز تنګي ته ډېره نږدې ده. دلته په همدې ځای کې اوس هېڅ نړیوالې بیړۍ چې دی زړه نه کوي چې ولاړ شي، ځکه چې جګړه ګرمه ده او چې جګړې ګرمه اوسي دلته هغه سترې بیړۍ چې پخوا راتله په کراچي کې لنګر یې اچولو او د کراچي د خوا خپل مواد یې ایستله او دا بیا تله هم تاجکستان هم ازبکستان هم ترکمنستان هم افغانستان ته تله. دغه ډول باندې اوس هغه کښتۍ نه راځي او چې نه راځي څه وایي؟ هغه وایي چې وروره دا لار اوس ورباندې بنده ده، نه افغانستان ته جنس دي، نه تاجکستان ته جنس دي، نه ازبکستان ته ځي، نه ترکمنستان ته ځي. او پاکستان هم چې دی اقتصادي وضعیت یې پر صفر ولاړ دی او پاکستان هم دومره جنس نه غواړي. نو په دا خاطر باندې زه ورور نه کښتۍ درته نه راوړم، کښتۍ نه راوړم. که راوړې ته ولاړ شه، زه د عمان په سمندرونو کې دروم یا راوړه د سعودي عربستان په دې لاره باندې دروم او یا یې د هند ته دروم. ته هم راځه خپل هغه کوم څه چې ضرورت لري د هغه ځای ته واغه، لویه کښتۍ تا ته نه راوړم. دا حالت پر پاکستان باندې اوس بیخي دې حالت ته رسېدلی چې ناورین جوړ شوی دی. 1 لیټر پټرول 500 روپۍ ته ورسېدل. 1 لیټر پټرول چې پخوا په 100 او 200 روپۍ وه، اوس 500 روپۍ ته رسېدلی او په نږدې راتلونکي کې امکان لري چې 100 روپۍ ته هم ورسېږي. د پاکستان پوځ ویلي دي چې تاسو خپل موټرو ته تیل کم واچوئ. دولت یې ویلي دي چې د دولتي موټرانو ته تیل کم ور واچوئ او هر ټانکونو ته هم ویلي دي چې هر کس چې راځي 2 لیټر پټرول په سایکل والا ته ورکړه، 5 لیټر تیل هم موټر والا ته ورکړي او په هره ورځ کې، یعنې هر موټر چې راځي پر لاین باندې درېږي په یوه ورځ کې یو نوبت نه ورته رسېږي. نو دلته د تیلو بحران دی چې په هر هیواد کې تیل بحران سوه او یو ټانک ته لینونه ودرېدله. هغه هیواد نور د ښې ورځې حالت نه لري، یعنې دا تباهي په لور روان هیواد دی. دغه حالت چې دی اوس د پاکستان لپاره ډېر دردونکی دی او پاکستان په دې باندې پوهېږي چې هره شیبه امکان لري چې دا خلک پر ولاړ سي او اقتصاد مکمله تباه شوی دی او خلک را ولاړ سي او خلک هم خپل بانکونو کې چې کوم پیسې دي هغه هم ور وباسي او چې د بانکو څخه پیسې ووتله او د بانکو مدیریت هم د کنټرول ووتی، د تیلو مدیریت هم وتلی، د ترانسپورت مدیریت هم وتلی، اقتصاد ولیږي چې وولیدی نو حالت خرابېږي. اوس دوی پر افغانستان باندې فشار راوړي، افغانستان باندې فشار راوړي چې دا کوم خواهشات چې دي دوی ومني. په لومړي ځل باندې دوی دا پخوا خو ویله چې تاسو ډیورنډ لاین چې دی هغه په داسې کې ومنئ، په
یعنی په خپل په رسمیت کې دا ومني چې دا سرحد په حساب باندې و چې دفاع وزیر هم ویلو دفاع وزیر ویل پاکستان هم دا غواړي چې موږ د ډیورن لاین چې دی هغه موږ د سرحد په نامه باندې چې هغه موږ دپاره د منلو نه دی او موږ هم نه منو نو دا د پخوا خواهش و چې اوس د دې څخه تېر سوي دي اوس دوی فقط دوی وایي چې یا دا لاره خلاصه کړه چې دا زموږ میوې زموږ کاروبار خراب دی د روسیې څخه دی تیل غواړي راوړي ځکه چې نور ځایونه تیل ورباندې بند یوازینۍ لارې هم چې د هغه د روسیې تیل دی روسان هم همدغه دومره خواهشات نه لري چې پاکستان ته تیل ورکړي نو دغه ورځ کې چې دا اور یې بل کړی دی خپل نهایتا زور یې شروع کړی دی چې پر افغانستان باندې دا حملې او دا هوایي الوتکې دا هر څه یې راباندې شروع کړي دي خپل د دوی نهایت آخري مرحله ده چې دوی غواړي چې پر اوسني چارواکو باندې فشار راوړي تر څو دا لاره خلاص کړي دا یوه سناریو ده چې پاکستان د دې ځای څخه ځان خلاص کړي بله خبره دا ده چې پاکستان وګوره پاکستان د افغانستان د تباهي لپاره هم د اولې ورځې څخه دلته جوړ شوی دی او دغه کار دی پاکستان څه وایي که سرحدي لارې موږ سره نه خلاصوي بیا زه په افغانستان د افغانستان په ولایتونو باندې حملې کوم دا حملې ما دپاره ګټې دا ده چې پانګوال د افغانستان څخه وځي دغه څو وخت که ستاسو په یاد اوسي د صنعت او تجارت وزارت ویلي وه ویل چې نږدې 25,000 بهرنیانو په افغانستان کې د پانګونې جوازونه اخیستي یعنې 25,000 پانګوال د پاکستان په همدغه جګړو باندې امکان لري چې دا 25,000 پانګوال ختم کړي یعنې په افغانستان ته د پانګې راتګ صفر کړي د دې لپاره هم د غربي هیوادو څخه د هم پروژې اخیستلی سي چې وروره پروژه راکړه زه د افغانستان اقتصاد درته په صفر دروم افغانستان به د تل لپاره همداسې ګداګر به همداسې بدبخته همداسې غریب همداسې په خوله بلیدلی هیواد به درته پرېږدم چې هیڅ هم ستا دپاره به ستونزې جوړ نه کړي او هر وخت هم چې ته وغواړې برته ته کولی سې ولاړ شې بګرام ونیسې هر وخت ته وغواړې ته برته کولی سې چې ولاړ شې شورابک ونیسې ته هر وخت دې وغواړې ولاړ شې برته شینډن ونیسې او ته هر وخت ونیسې ولاړ شې برته په کندهار په میدان کې کښېنې دا هغه پروژې دي چې د پاکستان اجر پوځ د غربي هیوادو څخه نیسي او دغه روانه جګړه دوام ورکړي او تر څو په سیمه هم اقتصادي وضعیت صفر کړي افغانستان اقتصادي حالات هم صفر کړي د تجارانو مخنیوی هم وکړي او په افغانستان کې یو ناورین جوړ کړي او د حکومت او د کوم څه ناڅه چې اوس جوړ شوي دي د دې په ضد باندې خلک راوپاري او د خلکو او د حکومت په منځ کې یو نفاق رامنځته کړي چې هر حاکمیت په افغانستان کې راغلی دی دوی په ضد باندې راپورته شوي دي اوس هم د دوی په ضد باندې دا کارونه شروع کوي نو ایله ما چې پاکستان باندې دا فشارونه ته دوام ورکول سي سرحدي لاره په هیڅ ډول باید خلاصه نه سي تېره اونۍ هم یو پلاوی راغلی دی او هغه پلاوي چې کوم خبرې وي هغه خبرې هم په مثبتې نه وي او د پاکستان په ګټه نه وه پاکستان پلاوي برته تللی دی نو اوس د دې خبرې نشته چې پخوا د افغانستان څخه پلاوي تله اسلام آباد کې دا ستونزې حلولې اوس د اسلام آباد څخه راځي کابل ته راځي چې ستونزې حل سي دا هم یو ښه پیغام دی او همدغه ډول که دا فشارونه په پاکستان باندې دوام پیدا کړي نو انشاءالله چې موږ ملت به یو ورځ د دغه شریر امسایې څخه د تل لپاره به خلاص شي دا و د نن ویډیو هیله مند یم چې اوس هم ترلاسه کړو تر بیا هم په الله سپارم ښې چارې سلامونه موږ ډېر موضوعات جوړ کړي دي که سیاسي موضوعات غواړئ ووینئ نو دلته کلیک کړئ او که غواړئ اقتصادي موضوعات وګورئ نو دلته کلیک کړئ او که غواړئ چې د تل لپاره راسره واوسئ نو دلته کلیک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ مننه